ځکه دا یاد ساتئ که د فرضي عباداتو خیال ساتل غواړي که نه د نفلي به خیال ساتي دا نفلي عبادت نه دي زه د آسان مثال درکړم دا نفلي عبادت داسې مثال دی لکه ته چې کور جوړ کړي او بیا یې چاردیواري تاو کړي دا په دې منځ کې دا ستا فرضي مونځ دی دا چاردیواري د دې نه ګیر چاپېره دا نفلي مونځ دی دا صرف زه د مانځه خبره کوم نور هر عبادت دقه شان دی چې کوم سړی د نفلي عبادتو خیال ساتي د ده د فرضي ځان له خواني لکه زه بل بل مثال درکړم خیر دی که خبره لږ اوږده شي لکه یو سړی دی هغه په هفته کې له 2 روجې نیسي په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي کومو میاشتو د روجې چې فضیلت راغلی په هغې کې ډېر روجې نیسي د ده د فرضي د روجو ځان له خواني ورب الکعبه ولې خوند ډېري او سره عادت دي خونې ته اغستی دي ها 11 میاشتې یو سړي ډډه لګولې ده پروت دی اعلان وشو سبا څه ده روژه ده ته سبا د دې خړتم ته مخ ته وګوره مازدیګر کې بس روژه کله سر ته خیږي او کله خپو ته کوزېږي دا چې سر ته خیږي او خپو ته کوزېږي پوه شي دی نه دی د کال کې چې روژه نیولې ده کله جګړې بعضوی جګړې زه حیران شم چې په دې روژه کې خو په سړي باندې ښه امتحاني دا خوش اخلاقي دا صبر دا په روژه کې سړي له ښه خوند ورکوي خو د هغه سړي له خوند ورکوي چې څه نه څه د دې روژو سره عادت وي 11 میاشتې بعد چې एकदम ته په ده باندې 9 ګنټې خوراک څښاک بند کړې एकदम نو دی به دله دغه کوي مازدیګر کې په واوره باندې جګړه او په واوره باندې 3 کسان وجلی شوي دي علاقه کې په واوره دا چې په واوره یو بل وجلي ستا څه خیال دی چې دوی دله باقي 11 میاشتې هم روژې نیولي دا حقایق دي که نه زما دا خبرې غلط دي چې د روژو سره څوک عادت دي او دا د عربو ته وګوره دا به حقیقت و عرب په دې ښه عادت دي نه د دوی خړتمونه به ویني چې را پرېوتي نه دوی خپوي چې بیا روژه راله ها دوی خپه په دې پسې چې روژه لاړه په جوماتونو کې جړاګانې او چې یو بل سره میلاو شي بس یاره الله دې پکې بیا نصیب وکړي او د خیر ورځې وي پته نشته بیا به راځي او که نه زموږ 15 پاتې شوې 10 پاتې شوې 6 پاتې شوې دی ځله راوستی دې ځله ته په عبادت کې خوند نشته هېڅ مزه پکې نه ځای چې شماري د پوه شي دکې خوند نشته دی تنګ کړی هلته چاردیواري نشته چاردیواري څه نفلي عبادت نفلي خو نه نو دی تنګ کړی یو سړی دی صدقې ورکوي د الله په لار کې مال لګوي غریب یتیم عالم مدرسه جامعه لاره کوڅه کوې یتیم کونډه او چې څه د مخې له ورځي غریب اوس مطابق کار کوي او یو وخت د دې سره دومره مال لاګی چې هغه نصاب ته ورسېد د زکات نصاب ته او کال پې تېر شو دی به د زکات ورکولو کې سستي وکړي ولې نه کوي د عجز هم دې سره عادت دی خو چې روپۍ د جیبه نه یې راویسته لکه د ټوپک ډز دی به دله زکات ورکړي ولې صاحب دا څه زموږ دا نصاب دا دې کې به زکات وي نو دې کې زکات شته نو که لږ لږ یې ورکړو لکه حدیث کې راځي که نه حدیث کې داسې راځي چې قیامت علامه دا ده چې خلک به زکات داسې ورکوي لکه قرض چې ته اخیستی کېږي والزکات مغرمه زکات نه به خلک قرض جوړ کړي یعنې لکه قرض چې سړی چاله ورکوي طبیعت یې لږ ګډوډي نو دی به زکات ورکوي او طبیعت به یې خراب وي او وایه راځه دی نه دی عادت ته دې عباداتو سره ځکه دا حال دی خبره مې دا کوله زه دا نه منم زه دا نه منم چې یو سړی د نفلي عبادت بلکل نه کوي او د ده فرضي عبادتو کې د سره کوتاهي نه ځکه چې په نفلي عبادتو کې چې څوک کوم کوتاهي او غفلت کوي دا کوتاهي او غفلت بیا فرضي عبادتو ته مه وړي
نو د اولیاء الله دلته دوه نښې ذکر شوې کمه د فرضي عبادت هغوی ډېر خیال کوي ورپسې د نفلي عبادتو دا د اولیاء الله غټه نښه ده او زمونږ په ملکونو کې بعض چې کم ناسي ده زمونږ د سوات طرف ته یو پیرو او ډېر مشهورو هغه یو مونځ نه کوو خلکو دغه چې کوم مریدان هغوی دا ولي الله دی د الله په ځمکه وي د ده په شان ولي نشته مونځ یو هم نه کوو او یو بانګي ساتلی وي په دې بانګي باندې دی وي دغه ته ځي مکې مدینې ته منزله دی په بانګي باندې مکې مدینې ته ځي دلته به خلک پراته وو نو اوس دا ولي الله دی د دوی چې هغه نفلي عبادت پرېږده فرضي دل هم نه کوي او دا ولي الله دی د هغه یو پکې ګیره نه وه خریله ګرځوي تاسو به ډېر ویډیوګان لیدلي دا خلک ول خپې ښکلې راښکلې ګیرې میرې نه وي نو عکس ما ته په خپله وویل ما ول دا مریدانو نه تپوس وکړو چې ستاسو دا پیر سړی ناشنا ورته ګیرې ګیرې یې نشته ځکه چې پیر خو تاسو وایي چې الله ته نږدې وي چې الله ته نږدې نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې طریقه ده چې د امت لازم ده وایي ما ته یې وایي چې شتي خو موږ ته نه ښکاري نه د ګیرشتي دغه غټه ګیره خو موږ ته نه ښکاري ما ورته ما دا خبره اوس بل چا ته مه کوه ګینې دا بېګیرې چې کله به موږ راټینګو به به راته وایي چې شتي خو تا ته نه ښکاري بیا به چا ته نصیحت هم نه شو کولی هر یو به وایي چې ښه غټه ګیره ده نامه پورې ته خو چې استاد ته نه ښکاري خو موږ ذمهوار نه یو نو دا چې به اولیاء الله دي اولیاء الله نه فرشتې او نه فرشتې حیران بشي ها بیا د نفلي عبادت ما تاسو ته وویل که نه چې نفلي عبادت بعض هغه دي چې هغه د دې فرضو سره تړلی شوي دي یعنې متصل دي لکه څنګه یو سړی دی رکوع له لاړ په رکوع کې سبحان رب العظیم ویل څو پیرې واجب دي یو پیر زیاتي څه دي نفلي دي اوس دلته دا نفل د فرضو سره څه دی متصل دی یا یو سړی مثال کې په سجده کې سبحان رب العلی ډېره کړه بعض فرضي عبادت هغه دي چې هغه د دې فرایضو نه منفصل دي د لازم عبادتو نه منفصل دي دې کې ټول درنه راغلي الله وایي زه ورسره محبت وکړم معنی دا شو چې بعض علماو دلته دا خبره ذکر کړې ده چې اوچته مرتبه دا دی چې الله تا سره محبت وکړي او د محبت د مرتبې ته د هغه وخته پورې نشي رسېدی چې څو پورې د نفلي عبادتو خیال نه یې کړی معنی دا شوه که ته دا وایې چې الله ما سره محبت کوي او که نه کوي لکه اوس مونږ کې به د هر سړي په زړه کې دا سوال لګوي چې الله به ما سره محبت کوي او که نه کوي نو د هغې ډېر جوابونه دي خو یو دا واله ته د خپل نفلي عبادتو ته وګوره دې کې د څه حل دی ځان له جواب ورکړه بس اگر که جوابونه نور هم ډېر دي الله ما سره محبت کوي او که نه کوي یو جواب یې دا دی ته خپل نفلي عبادتو ته وګوره او ځان له جواب ورکړه ځکه چې الله وایي بنده ما ته رانږدې کېږي په نفلي عبادتو سره رانږدې کېږي تر دې چې ورسره زه محبت وکړم نو دا هغه اولیاء الله دي چې الله د دوی سره محبت کوي دلته اولیاء الله په دوه قسمه ذکر شو هغه اولیاء الله چې د فرضي عبادتو خیال کوي هغه اولیاء الله چې ورسره د نفلي عبادتو هم خیال کوي اگر که د نفلي عبادت به موږ لازم نه دي خو دا زیاتي عبادت دی الله ته د نږدې